خوشحالي څنګه راتلی شي انسان ته؟ که چیرې انسان خفه وي، اداسه وي، غمجن وي، نو داسې هارمون چې هغه په خپل وجود کې زیات کړي ځان ته، نو د هغې د وجې نه انسان ته خوشحالي راځي چې هغې هارمونو ته ډوپامین، سیروټونین، انډورفین ویلی شي. نو په کومه طریقه باندې هغه زیاتیږي یا د کومو خوراکونو سره هغه زیاتیږي؟ که چیرې انسان هغه کول شروع کړي نو د هغه وجود به انرژیټیک وي، خوشحاله به وي او صحتمند به وي. نو د ټولو نه اول کله هم چې تاسو سهار راپاڅئ نو په سهار وخت کې کله چې د میر راوځي نو په دې ټایم کې تاسو ګرځېدل او ستاسو ورزش کول ضروري دي او د دې سره ستاسو چې کوم خوب دی هغه پوره ساتل ضروري دي چې د دې سره دا هارمون زیاتیږي او بیا د دې نه بعد خلکو سره ملاوېدل ضروري دي. دویم دا چې انډه خوړل او ماهي خوړل دا د انسان په وجود کې ډوپامین د خوشحالۍ والا هارمون زیاتولو کې مدد کوي. دریم دا چې کیله خوړل او پای څښل دا د انسان په وجود کې د سیروټونینو هارمونو زیاتولو کې مدد کوي او مرچکي خوړل او تور چاکلیټ خوړل دا د انسان په وجود کې انډورفین هارمونو زیاتولو کې مدد کوي. نو که چیرې ستاسو وجود د دې سره سره ستومانه ډېر زیات وي، تکاوټ محسوسوي او انرژي پکې نه وي او موډ مو خراب وي، نو د هغې دپاره خالص سلاجید هم شته چې هغه هم تاسو زموږ نه په وټساپ باندې اډر کولی شي چې د دې سره ستاسو وجود ته مختلف قسم طاقت میلاویږي چې د دې سره ستاسو وجود به اکټیو وي، ستوماني به نه محسوسوي او برابر به وي. نو که چیرې دې ویډیو نه تاسو ته لږه هم فایده میلاو شوې وي نو د نورو سره یې هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده میلاو شي. شکریه، الله حافظ.